spanning subgraph. که یو ګراف جی راکول سوی وي او غواړو چې د هغه د رویې څخه یو بل ګراف د اچ په نامه باندې رسم کړو، داسې چې د ورټکسونو تعداد یې مساوي د جی سره وي مګر ایجونه د جی څخه کم وي، دې ته سپانینګ سبګراف ویل کېږي. دا خو رسم سوه. اوس دا مو مثلا ګراف جی دی، دا د جی په نامه باندې. اوس د دې د رویې څخه که چیرې زه یو بل ګراف دا رقم رسم کړمه، مثلا پر دې رقم باندې د ورټکسونو تعداد په دې ځای کې دا ټوله سره مساوي دي د ګراف جی سره. و په دې ځای کې هم 15 ورټکس دي، په دې ځای کې هم 15 ورټکس دي. دا هم V1 V2 V3 V4 او دا هم V5. خو ایجونه دغه ایجونه مو ځینې کم کړي دي، نو ودې ته سپانینګ سبګراف ویل کېږي. د ورټکسو تعداد یې مساوي دي د جی د ګراف سره، صحیح دی، او ایجونه چې دي ایجونه یې لږ دي د جی د ګراف څخه. ورپسې مثلا کولی شو چې د دې د رویې څخه د دغه جی د رویې څخه یو بل دغه ګراف هم رسم کړو. مثلا دا مثلا V1 V2 V3 V4 په دې ځای باندې هم V5. صحیح دی، په دې ځای کې دغه د منځ ایجونه مو یې ځینې ډېرې کړي دي. او یا کولی شئ چې یوازې دغه ګراف هم د V2 پر دې ځای باندې V5 او پر دې ځای باندې هم V4، یو ورټکس هم پر دې ځای باندې دا هم V1 او یو ورټکس هم پر دې ځای باندې دا هم V3. دا هم بل سپانینګ سبګراف دی. ډسجاینټ سبګراف چې دی پر دوه ډوله باندې دی، یو د ایج ډسجاینټ سبګراف په نامه باندې یادیږي او بل دوهم چې دی بي هغه د ورټکس ډسجاینټ سبګراف په نامه باندې یادیږي. اول د واره ایج ډسجاینټ سبګراف، که یو ګراف جی اف وی او ای ولرو نو H1 او H2 ډسجاینټ سبګرافونه دي د جی چې هغوی په خپل منځ کې مشترک ایج ونه لري. مثلا دا مو د جی په نامه باندې ګراف دی، که چیرې زه H یو ګراف دا هم H یو H1 ګراف دا رقم رسم کوم چې دا H1 په دې ځای کې دا هم V1 V3 V2 ورپسې V3 V4 او V5. نو H2 چې دی چې د ده سره ډسجاینټ راځي دا هم H2 هغه دغه رقم ګراف دی. دا هم چیش دی V2 دی او دا هم V3 او دا هم V4. دا دواړه H1 او H2 ډسجاینټ دي په دې خاطر باندې مثلا دغه زموږ تاسې اصلي ګراف دی، اوریجنل ګراف دی. د دې ګراف څخه موږ تاسې یو دانه ګراف مو دغه یو رسم کوي. اوس د دې ګراف او د دغه ګراف د H1 او د H2 دا رقم ایجونه ستا چې مشترک دي سره په خپل منځ کې نسته پکښې کې، نو دې ته ایج ډسجاینټ سبګراف ویل کېږي. H1 او H2 ته چې په خپل منځ کې مشترک ایج ونه لري. دا H4 او H3 ډسجاینټ ایج ډسجاینټ سبګرافونه دي، صحیح دی، او H1 او H2 ایج ډسجاینټ سبګرافونه دي. اوس په دې دوه ګرافو کې یو دا ګراف دی یو دا ګراف دی، مشترک ایجونه نسته پکښې کې، صحیح دی، یا مشترک د مشترکو ایجو خاوندان نه دي دا دوه ګرافونه. په دې خاطر باندې دې ته ایج ډسجاینټ سبګراف ویل کېږي. ورپسې ورټکس ډسجاینټ سبګراف د هغه دپاره تعریف خپله نوشته کوي. عیناً د هغه مخکنی تعریف یې دی، فقط د ایجو پر ځای باندې ورټکسونه واچوئ. ښه، ورټکس ډسجاینټ سبګراف په دې ګراف ته ویل کېږي چې موږ تاسې دغه مو اوریجنل ګراف دی. د دې اوریجنل ګراف د رویې څخه یو بل ګراف دوه دانې ګرافونه د H1 او H2 په نامه باندې دا رقم ګرافونه رسموو چې هغه دواړه ګرافونه په خپل منځ کې مشترک ورټکس ونه لري. اوس په دې ځای کې مثلا دا زموږ تاسې د جی ګراف دی، دا مثلا H1 V1 V5 V4 دا په یوه ګراف کې دی، V2 او V3 دا په بل ګراف کې دی. نو دغه دوه ګرافونه ورټکس ډسجاینټ سبګرافونه نومیږي.
چې مشترک ورټکس په خپل منځ کې نه لري. Union of two graphs. که G1 او G2 دوه ګرافه ولرو نو د دواړو ګرافونو یونین یا اتحاد عبارت د یو دریم ګراف څخه دی چې د هغه ګراف ورټکسونه د لومړي او دوهم ګراف د ورټکسونو د اتحاد د سیټ څخه او ایجونه د لومړي او دوهم ګراف د ایجونو د اتحاد د سیټ څخه لاس راغلي وي. په دې ځای کې مثلا د G1 یونین G2 ورپسې V1 د هم یونین V2 او E1 یونین E2 دغه مکمل تعریف هم دی. په G1 او G2 باندې ښیو دا دوه ګرافونه او ورټکسونه چې دي ورټکسونه V1 او V2 اتحاد را باسو د ایجو د E1 او د E2 اتحاد سیټ را باسو. د دې دروازه څخه دریم ګراف رسموو. اوس اول د واره کچیر زه غواړم چې د ورټکسو سیټ پیدا کړم. د ورټکسو سیټ د V1 یونین V2 دا مساوي کیږي په V1. اول د واره په V1 ګراف کې V1 موجود دی او ورټکسونه ستا پکې کنه ستا ورپسې V2 پکې کې دی ورپسې V3 پکې کې دی او بیا V4 پکې کې دی. دا ستا پکې کنه ستا نو دا دغه دا ټول نشته کومه دا هم V1 V2 V3 V4 ورپسې په دې ځای کې V1 دلته ستا پکې کې موږ تاسو V1 نیولې دي او اتحاد په سیټ کې موږ تاسو یو عنصر یا یو حد یو واره نیسو دوه واره نه نیسو. V1 په دې ځای کې ستا په دې سیټ کې کنه ستا په د اتحاد کې ستا پکې کې نو V1 یې نه نیسو ورپسې V3 پکې شامل دي ستا پکې کنه ستا V3 نه نیسو ورپسې K1 ورټکس لاندې ستا کنه ستا په سیټ کې نو دلته نشته کوم چې دا هم K1 ورپسې K2 هم نسته. دا مو د ورټکسونو سیټ سو چې د دواړو سیټونو د اتحاد څخه لاس را دي. ورپسې د ایجونو سیټ خو بیا پیدا کولای شي. اتحاد سیټ چې موږ تاسو ویلي دي اتحاد سیټ د دوه سیټونو د هغه سیټ ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دواړو سیټونو څخه عناصر راواخلو. که په A سیټ کې هر څو عناصر موجود و هغه راړو و دریم سیټ ته. په B سیټ کې هغه عناصر یوازې راخلو چې هغه موږ تاسو په A سیټ کې کچیر لیکل شوی و د B د سیټ ته بیا نه راخلو. عیناً د هغه د روی څخه دغه اپریشن اجرا کوو. ورپسې کچیر غواړم چې E1 یونین E2 پیدا کما اول د واره د اول دغه د اول ګراف دا کم دغه پکې کې دي ایجونه E1 E2 E3 E4 او E5 دغه ایجونه دا ټول په دغه ګراف کې ستاکه نسته سیدی. ورپسې E5 او بل دغه بل H په معنی نیولې دلته E5 استا نو په دې ځای کې یوازې شپاته دي هغه چې شپاته دي P1 او P2 دا هم P1 P2 او P3. اوس نوې دغه چې جوړو نوې ګراف چې جوړو نوې ګراف دغه دوه سیټو د رویت کې جوړو د دې دوه سیټو د رویت څخه اول د واره څو دانې ورټکسونه لرم یو 2 3 4 5 6 دانې ورټکسونه لرم نو دا هم V1 ورپسې دا هم V2 دا هم V3 دا هم V4 ورپسې دا هم K2 او دا هم K1 او سیدی. اوس اول د واره E1 دی E1 دلته په دې ګراف کې به موږ وګورو E1 پر کوم یو باندې پروت دی د V1 او د V2 ترمنځ پروت دی سیدی. نو راځو V1 او V2 ترمنځ یعنی پر دې ساحه باندې دا E1 پروت دی سیدی. ورپسې E2 په کوم ځای کې دی هغه دغه ګرافو کې وګورئ په اول ګراف کې V2 V3 یعنی د دوی دوه ترمنځ پروت دی دا چې شه E2 ورپسې E3 پر کوم ځای باندې پروت دی چیرې
V4 او V3 یعنی د دوی دوه ترمنځ پروت دی صحیح دی په دې ځای کې دا چې شي E3 ورپسې E4 چیرې پروت دی د څو د V1 V4 دا هم چې شي E4 او ورپسې E5 چیرې دی V1 V3 یعنی د دوی دوه ترمنځ دا هم E5 ورپسې P1 چیرې پروت دی P1 په دوهم ګراف کې د V1 ښه P1 خو لوپ دی پر V1 باندې دا هم پر V1 باندې لوپ یعنی دا هم P1 ورپسې P2 چیرې پروت دی د K1 K2 ترمنځ دا هم د K1 K2 ترمنځ د دې ترمنځ چې پروت دی P2 او دا هم P2 ورپسې P3 چیرې پروت دی د K1 او V3 دا هم K1 V3 دا هم V3 او دا هم K1 دا هم P3 اتمنه د دې درس کومه رسموي خپل په خوښه باندې تاسو جلا ګراف در سره رسمولای شئ خپل په خوښه باندې تاسو چې دا V1 V2 V3 V4 K1 K2 چې د ازما پر اډر باندې ولیکي عین دا ګراف کیږي بل ګراف در سره رسم کړئ فقط چې اتحاد